د چارو یو شمېر کارپوهان وایي په کابل کې د وسلوالو غلو له لوري د وژنو تر شا د ځینو هیوادونو او د طالبانو لاس کیدای شي چې سترې موخې لري. د راپورونو پر بنسټ په تېرو څو میاشتو کې د هیواد لویو ښارونو په ځانګړې توګه پلازمینې کابل کې د وسلوالو غلو له لوري غلاوې او وژنې زیاتې شوې دي چې یو شمېر هیوادوال یې اندېښمن کړي. یوازې تېره اونۍ کابل ښار کې د کانکور له لارې انجنیرۍ پوهنځي ته بریالی شوی ځوان، یو سوداګر او یو شمېر نور کسان د وسلوالو غلو له لوري شهیدان او ټپیان شوي دي. همداراز 3 ورځې وړاندې کابل ښار څخه د وزیر اکبر خان روغتون د عاجل وارډ مشر متخصص ډاکټر هم تښتول شوی او پرون د ښار منځ کې یو ځوان ډاکټر د غلو له لوري شهید شو. د چارو کارپوهان بیا وایي د دولت وسلوال مخالفین غواړي چې په دې حساسو حالاتو کې د غلو له نوم څخه په استفادې ښارونو کې د حالاتو خرابولو سره د دولت او ملت ترمنځ واټن رامنځته کړي او ځان ته کمپاین وکړي. د دوی په وینا غل د یو موبایل، څو افغانۍ او یو شمېر توکو د غلا لپاره خلک نه وژني بلکې خپله موخه ترلاسه کوي او ځي. خو د مشهورو خلکو دا ډول قتلونه د وسلوالو طالبانو چریکي جنګیالیو له لوري ترسره کیږي او له خلکو مال ځکه اخیستل کیږي چې خبره فردي او جنایي پاتې شي. اول په دې بحث وکړو چې ولې دا واقع کیږي. په افغانستان کې جګړه روانه ده، متخاصمې ډلې یا از د دولت مخالفین چې دي هغه له دوو لارو غواړي چې خپل تسلط په جامعه باندې قایم کړه او خپل آرزو ته او هغه شی چې د دوی غواړي، کوم شی چې د دوی هدف ده، هغه د زور له لارې تأمین کړي. څنګه تأمینېږي اصلا؟ اول هغوی باید په جامعه کې داسې حرکت وکړي چې دولت له خلکو نه جدا کړي. کله چې دولت له خلکو نه جدا کړي، خلک په دولت بې باوره شو، نور اعتبار او اعتماد له بین لاړ، وفاداري نشته. کله چې دا دوه شیه له بینه لاړه، هغوی خپل دغه ته رسېږي، خپل اهدافو ته رسېږي. نو بالاخره په کوم اساس باندې کوم اشخاص چې ډېر مؤثر دي، کومه منطقه یا کومه دستګاه چې ډېره مؤثره ده چې هغه هم په اصطلاح حیثیت ملي لري هم حیثیت بین المللي لري، دوی حتما په هغو باندې حمله کوي. د چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا په دې نظر دي چې بهرنیو استخباراتي ډلو دا ډول کړنې د مجاهدینو د حکومت پر مهال هم زیاتې کړې وي چې طالبانو ته زمینه سازي کېده او اوس یو ځل بیا د افغان حکومت پر وړاندې دا ډول مغلق جنګ په لار اچولی چې تاوان یې زیات دی. د دوی په باور طالب وسلوالو هغو ښارونو او سیمو کې تورورونه، غلاوې او تښتونې زیاتې کړي چې د نفوسو د زیاتوالي له امله اوازې زر انعکاس پیدا کوي او عادي ښارونو کې بیا داسې پیښې بیخي لږې او کمې دي. دلته خبره لږ سره ګونګه غوندې ښکارېږي چې دا نو څوک دي؟ خلک ترور شي، ځوان مړ شي، موبایل په بانه موبایل واخله، هلکه پیسې واخله، نو وزن یې ولې؟ غله دا کار نه کوي چې دا وزن یې هغه ټارګېټ کیلینګ ګروپس دي، هغه د هدفي وژنو ګروپونه چې دوی جوړ کړي دي همغه دي. په ټولنیزو رسنیو کې وسلوالو طالبانو یو شمېر ویډیوګانې هم نشر کړي چې پکې ښکاري د کابل ښار په ځینو سیمو کې شبنامې خپروي چې د دوی کړنو ته یو شمېر طالب پلوي کسان انعکاس ورکوي. د یادونې ده چې پرون ملي امنیت شورا کې هم د کابل ښار د امنیت د خوندیتوب لپاره یو شمېر پرېکړې شوي او همداراز د کورنیو چارو وزیر هم امنیتي مسؤلینو ته دنده سپارلې چې مجرمین له پښو وغورځوي.